لہذا موږ د جمعې ورځ ډېر په غفلت باندې تېروو. یو خدای چې د جمعې په شپه ماښام موږ بانډارونه کړي ګرده شپه په بانډارو باندې هغه د درود و د تهجد ورځ موږ ټول په غفلت کې د عبس باندې تېره کړې. نن په دا کوټه بانډار نن په دا کوټه بانډار نن هلته ننوځه نن دلته ننوځه په هغه کې بې فضول خرچي اسراف وي ډوډیانې وې د څه دپاره دې وکړې د دغه بانډار دپاره د دغه لهو لعب دپاره دې دا مصرف هم وکړي صدقه دې هم نه ده. بیا د جمعې په ورځ بیا بیده یي بیده کله چې یوه بجه سي جماعت ته رېږي څوک غږ پر وکړي بس لړلې اودس وکړي او روان جمعې لمانځه ته. الله بنده بندګۍ ته الله پیدا کړی. دغه د جمعې ورځ الله پاک جل جلاله ستا د بدن د صفایي او د الله جل جلاله د لوري د اجر د ګټلو دپاره الله انتخاب کړی ده. زه دا نه وایم سودا مه کوه ولاړ سه روغتي ولاړ سه 8 بجې ووځه د کور د یوې هفتې سودا راوړه ماشومان د سره بوځه هغه خوشحاله که پر هغوی باندې شفقت وکړه د کور انسانانو ته زنانو ته یو شی زیاتوب راوړه اکرام یې وکړه د هغه مابعده ننوځه ښه غسل وکړه ښه پاکې جامې واغونده ښه خوشبو ولګوه ښه تیل ولګوه ژره زمونځ که بریتونه کوچني که د جومات په خوا روان سه تسبیحات وایه تکبیرونه وایه د جمعې د لمانځه په خوا روان څومره خوند کوي دا زړه به دې خوشحاله وي. نن زموږ زړونه ولې خفه دي ولې زموږ زړونه د خفګانه ډک دي؟ موږ الله او د الله قرآن و کتاب و ذکر اذکار ته شا ګرځولی ده په الله ولعب و په دا پالتو شان و په دا فیسبوک و په دا یوټوب و په ټیک ټاک دغه باندې موږ ځانونه اخته کړي دي دا مې د خوشحالۍ ذریعه ګرځولې ده. حال دا دی چې دا والله که د یوه ګړي د اطمینان ذریعه و سکون ذریعه ده. الله بذکر الله تطمئن القلوب د خدای په یاد باندې د خدای په ذکر باندې زړونه مطمئن کېږي.